د یوناما مرستیال پنجشیر ولایت ته په سفر تللی او هلته یې ځایي چارواکو سره لیدنه کې ډاډ ورکړی چې نړۍ د افغانستان وضعیت څاري او په خبره یې هیڅ هیواد دلته د دولت ضد ډلو ملاتړ نه کوي. دغه لیدنه کې والي ویلي پنجشیر ولایت ته په تیرو کلونو کې پاملرنه نه ده شوې او واک ته د امارت له رسېدو وروسته پکې د بیا رغونې او ګڼو نورو برخو کې د پام وړ کارونه شوي دي. شب و روز بازار خلاص است، هتل خلاص است، ترانسپورت شب و روز مسافر سفر میکنه. تجارای ملی و مؤسسات کمک رسانی همهشان از راه پنجشیر به بغلان و به سمت شمال حرکت میکنن و یکی از ولایت‌های پرامن‌ترین افغانستان است. د یوناما مرستیال مارک پوتزل د پنجشیر ځایي چارواکو سره لیدنه کې ډاډ ښودلی چې نړۍ د هیڅ کومې جنگي ډلې ملاتړ نه کوي او نور افغانستان کې جګړه نه غواړي. زه په دې باوري یم چې نړۍ نور په افغانستان کې د جګړې غوښتونکی نه ده او هیڅ هیواد دلته نور جنگ نه غواړي او نه هم د جنګ سالارانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړه وکړي. محمد آغا حکیم ویلي اسلامي امارت د بشري حقوقو تامین، زده کړو او د ښځو کار برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کوي خو په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې غواړي چې اسلامي او دیني ارزښتونو او د اسلامي امارت پریکړو ته د درناوی وکړي. بعضی مسائل مذهبی و دینی ما است که ما او خطهای سرخ است برای ما که او را ما کراس کرده نمیتونیم. جامعه بین‌المللی باید احترام مذهب ما را داشته باشه. چیزی را که مذهب ما برای ما میگه او فرض ماست. او موضوعی است که ما را با الله جل جلاله وصل میکنه، با آخرت ما ارتباط داره. چون ما عقیده ای داریم که ما یک زندگی دیگه پشت سر داریم و این مسائلی خطای سرخ است برای ما، او را ما کراس کرده نمیتونیم. د پنجشیر والي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو غوښتنه کړې او ترسره شوې مرستې اغېزمنې بللې دي. د یوناما مرستیال مارک پوتزل داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې وړاندې امریکایي او برټانوي چارواکو ویلي وو چې افغانستان کې د سرپرست حکومت ضد وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي او نه هم نور په افغانستان کې د جګړې غوښتونکي دي.